اے عاقل غوږ سماتا مرګ نه پرېږدي سړی خپل رضا ته. اے عاقل غوږ سماتا مرګ نه پرېږدي سړی خپل رضا ته. د اجل سوار په تخت بدل راشي، د اجل سوار په تخت بدل راشي، ناگهان بتالا شوایم تاتا. ډېرې ماتې کړې مرۍ د قبر جنو، ډېرې ماتې کړې مرۍ د قبر جنو، چې د قبره به یې نه لیدل هیچاته. بادشاهان دې واړه خاک د بیابان شو، بادشاہان دې واړه خاک د بیابان شو. نظر وکړه سکندر پسې دا راته، په ژوندي نه توبه وباسه رحمانه، چې قیامت کې شرمنده نشې مولا ته. که په قدر په قیمت برله اسمانې، خودبیني مه کړه د خاورو بندیوانې. بیچاره عاجز وربشي تورتملا، بیچاره عاجز وربشي تورتملا، که رستم غوندې د دهر پهلوانې. کم زمان به مزغی ماترې مریض پرېوځې، کم زمان به مزغی ماترې مریض پرېوځې، سور به سور په اس د عمر تیز روانې. د اجل په نقارو به دې تاراج کا، د اجل په نقارو به دې تاراج کا، که د درستی دنیا راج کوي سلطانې. مرسلان پیغمبران مرګ خاموش کړه، مرسلان پیغمبران مرګ خاموش کړه، چې یخلې وي په سنا در ګویانې. دا د خامه اندېښنه د کم دلیله، چې ازغي کرې په تمه د ریحانې. قافلې چې د یمین شمال بېلېږي، ای حافظه ته به مل د کم کاروانې. دا د حافظ الپورا صاحب دي دي تاسو لیدلې وه چې بلبلې پکې نه وي بوستان څه کړمه، چې بلبلې پکې نه وي بوستان څه کړم، بې مېوې به سروې قد خرامان څه کړمه. چې علاج مې د مرض کولی نه شي، چې علاج مې د مرض کولی نه شي، افلاطون غوندې حکیم د یونان څه کړمه. نن سبا به خالی منګولې درومو، نن سبا به خالی منګولې درومو، که بادشاهي د اورنګزیب او شاهجان څه کړمه. د ګناه دریاب لا وکړم لویه خدایه، د ګناه دریاب لا وکړم لویه خدایه، زه رحمان به د محشر په میدان څه کړمه. تاسو خو فارسی ډېره وایئ که نه؟ فارسی. یک شب مجنون به خلوتگاه راز، گفت ای پروردگار بے نیاز، از چرا نامم تو مجنون کر دئی، عشق لیلا با دلم چون کر دئی. حاطف از غیب آمد مرد غریب، لاجرم غم ها تو را کردم نصیب. کار لیلا نیست ای کار من است، حسن لیلا عکس انوار من است. گفت مجنو گر ہمارو یہ زمین، ہر زمان پر من کنند آفرین.
من نگویم آفرینه هیچ کس مدح من دشنام لیلا باد و بس ٹھیک شو جزاکم اللہ دروغ ده حافظ البوري صاحب تاسو لیدلې په دوی راکې نه اول دې دا بل طرف ها شامل طرف لانه تقريبا دې بلا ویما ونور ويما زړه مې بیلو ستا په مینه محبت کې عاشقۍ دې زهر راکړه په شربت کې لال زما ویار ته مه تړه ناصحه ما موندلی دی دا یار په ډېر محنت کې که د عشق کمر پرېږدي سر بېللی که د عشق کمر پرېږدي سر بېللی ته چې ما ته غاښ چیچي په نصیحت کې د دنیا د دولتونو بې پروا یم د دنیا د دولتونو بې پروا یم زه رحمان د عاشقۍ په لوی دولت کې رحمان بابا غوښتی و اورنګزیب بادشاه دلی ته چې کله کله راځه او ما ته اشعار وایه نو هغه ورته وویل چې نن په ترخ کې مې جانان په لاس کې مې جام دی نن په ترخ کې مې جانان په لاس کې مې جام دی ځکه اورنګ د زمانې زما غلام دی اورنگزیب کا آرائش د تخت و تاج کا عمر گئے بیدا تخت و تاراج کا اورنگزیب که د دلی په تخت نازیږي ما رحمان ته د بادر کلی دلی دی دا دوی د کلیو رحمان بابا بادر کړ تاسو بادر یې ها ما په قبر کې لیدلی دی زه یو کال نظربند ما چې پاکستان تازه جوړ شو که نه نو ما یو شعر ویلی په تقریر کې چې گرب امیر و سگ وزیر و موش دربانی کند گرب امیر و سگ وزیر و موش دربانی کند ای ہما ارکان دولت خان ویرانی کند نو سگ وزیر و ټکی چې وکړه د پولیس والا ولیکل چې دا سگ د قیوم خان ته ویل قیوم خان اول وزیر وکړه نو د شپې ونیوم او شب قدر قرا ته یې بوتلم او هلته راپسې راغی چې یو کال به درته نظربند دی ما ټیک ده نو هلته را سره نور څه نه و د رحمان بابا کتاب را سره و دا مې ته ټول یاد کړی دی 11 میاشتې پسې بیا را پرېښود بیا د ظاهرشاه بادشاه چې و د افغانستان هغه د سنگ مرمرو یو قبر را لېږلی و یو سیټ چې دا په رحمان بابا فټ کوي چې کوم مستري فټ کول و زمونږ د علاقې و هغه ماته وایي چې زه په رحمان بابا باندې سبا قبر فټ کوم نو سبا لازم 11 بجو پورې مې درس وکړو بیا په 11 بجې په سایکل تور شوم ورغلم نو له هر سره کنده کنستې وه هغه تور کاڼي فټ کولو دپاره
نو زه کندې ته ورکوشم په جبل مې دا د لحد سایډ ووالو نو په دې مخ باندې ورسوری شو دا مستري ما ته چپې کې چې خیګه دا دې څه وکړه ما تم راکوشه هغه هم راکوشو ما سره یو طالب تللی و هغه هم راکوشو یو مزدور هم راټوپ کړو او سوری هم دومره کولاو کړو داسې پروت دی لکه اوس دی ایښی نو د ویښتو دا یو ګوچی په دې ځای پرته وه یو په دې ځای او په دې چهره یې بهترین مسکراحت ما دې مستري ته وویل چې ته زما دا لاس وقفه ونیسه او زه لاس ورننه باسم هغه وخت کې هله کومه که نه یارېدم هم معلوم مې نه نیسي نو ما که دې مړي ونیوم نو رامې کاږه نو هغه زما لاس وقفه ونیول او ما لاس ورننه ایستو د نامه نه پاس مې په دې ټول بدن لاس ووالو شونډې غاښونه پوزه سترګه مې ورته داسې کولاو داسې پروت دی لکه اوس دی د سپینې خامتا کفن یې نو بس بیا هغه سوری مستري بند کړو چې پاس راوختم نو دا شعر یې رایاد شو چې تر قیامته به ثابت لحد کې پروت وي تر قیامته به ثابت لحد کې پروت وي چې څوک یې ونکاندي په لار د درویشانو په هر چا چې د غضب لیندګي خخا خطا نه درومي ګزار د درویشانو چې په یو قدم تر عرشه پورې رسي ما لیدلی دی رفتار د درویشانو درس دیوان د رحمان زار تر دې غزل شان کہ بیان یہ تو کردار د درویشانو ما تر قیامت مسابت لحد کې پروت وي هم په دریس جا پاس هم چې سنو کتو 315 کالې شوي اوس په 400 نه هم راوړي 315 وی رحمان ستا په مخ دا ورانه دنیا ګوري بې له تا ورښکاره مشه د دنیا مخ زه راغلی یم په تا پسې په دا مخ که ته نه وی ما به څه کول په دا مخ من د رحمان بابا رحمت الله علیه مزار شریف ته ورغلو نو بیا ما خوب ولیدو د خوند رضا صاحب وایي چې د خانانو مزارونه ځي او د فقیرانو تپوس نه کوي زما د خپل پیر صاحب خبر رایاده شوله ولي احمد بابا غمی دستارا می خوردم مبادا بر زمین افتد ندانستم که این سرنیز زیر خاک خواهد شد غمی دستارا می خوردم مبادا بر زمین افتد ندانستم که این سرنیز زیر خاک خواهد شد گر هزاران دم باشد بر قدم چون تو با مایه نباشد هیچ غم پیر صاحب خبره ناروغي صاحب وفرمایل چې پیر صاحب خبره رایاده شوه دعا وکړئ ته خدای دې په عمر کې برکت پیدا کړي او ټول حاجي چې ملګري کوم چې ټول د دعاګانو ان شاء الله دلته چې یو سپیشل دوا وکړي یو مشکل کې نښتی دی خدای پاک یې په خیر حال کړي
دا زموږ د تره زوی دی یو مشکل دی چې دعا مې ورته وکړي Amun sekarang jauh kumar kamar kemaja. Cuma jauh kumar kemaja. وسترګې راواړه وخومارې زه دې رسا د زړه په سر ویشتلی یمه دا ستا به یاد موقع هېره زه چې قدم په قدم ځم تا یادومه زړه مې سوری ویني تېساسي د بېلتانه کشکول دې لاندې ګرځومه ځمکې کلنګ دې زوراور دی ځوانان خوندي کړې رالېږې تش پالنګونه ځمکې لږ حل به راته وایې چې تا لاندې خلک څه ګزران کوینه خدای دې زما په غېږ کې مړ کا چې تسلګۍ کې د دې وښې پاکومه یو ځلې تور لحته راشه کفن مې زوړ شو چینجي خوله راچاینه أنا منبع للأشعار نعم لازم تنسى عبد الودود هي عبد الودود هي دكتور لازم جي عبد الودود کوم دی نو ته خو پټکې دا پټکې دی ولې دا روښکارې دا زه به څو ځل درکړم راتلې بجې تاسو په سار کې حضرت صاحب عبد الودود جي جي نه نه جي زه خو راتلې بجې جي خیر تاسو څه دي دا مخکې به حضرت سره Lari di next hari dia cakap. دی بال تکلو دا هغه ټول عمر ما خندا باندې جی لیدلې. جی جی ټول عمر په جړای کار خو چې زه به ورغم ویل به قصیده ووایم جی ما به اشعار ورته شروع کړه او دی به داسې په جړا شو چې اسمان ته به یې جړا رسېږي په سن 65 کې زه حج ته تللی وم نو هغه د آب زمزم کوی لږ کوز و اوس یې راوچت کړی دی نو لاندې نه د جړا چغې راخېږي چې ما داسې پاس نه وکته نو دی دی آب زمزم په ځان چې یو جاړي نو زه ورپوه شوم ما ورته ویل مالجي دا څه کوئ په زمزم په ځان اچولی جاړي وای د دې نه خبر نه یې په دې د چا لتې لګېدلي دي او پکې زمزم راوتی دی د هغه ژوند به ټول عمر ژړا وه د مولانا ثانوي صاحب رحمت الله علیه خانقاه ته زه تللی وم چې د شپې دا وخت و 9 بجې دلي ته تللی وم د شیخ الهند سیمینار هغې نه پس بیا دیوبند ته تلم نو د شپې 9 بجې خانه بم ته ورسېدو نو هغه کلي یو سړی زموږ رهنمایي کوله که نو خانقاه ته لاړو بیا م هغه خلوتونه وکته د ده د عجیب داد الله مهاجر مکي صاحب هغې باندې بم چې ورغورځولې انګرېزانو بم اوس هم استازې کړو بیا د ده خانقاه ته هغه خلوت ته ننوتم زه پکې ول ختمه داسې تنګ یې جوړ کړی چې خوب پکې رانشي بیا بار ولاړ و برانډه کې نو ما هغه نه تپوس وکړ چې وہ خانقاہ کدھر ہے ما ته وایي چې یہ ہے نا جہاں آپ کھڑے ہیں د سترۍ درای پکې غوړېدلې وه او ډاګې په جومات هم پرتې وې او یو ډاګه ولاړه وه دې ته به یې ډډه والې وه او ناست بیا 9 بجې د شپې قبر ته لاړو
सब बाग हो چې خدای خبر د څه شي لو کارت وو کړو تیارو وکړ نو بس یو غز د خاور ډیر یو ملحوظاتو کې مې یو خبره حضرت کتلې ده تقریر کړی دی پکې درې قسمه خوړې دي کہ واللہ باللہ ثم تاللہ مجھے خدا لا یزال کی قسم ایک بار اللہ کہنا دونوں جہان کی نعمتوں سے بہتر ہے اور اس کے بدلے میں جو کچھ ملے گا تو مرنے کے بعد پتہ چل جائے گا دا غراز سے میں پیمان کا بل کارش تھا دے وظیفے نو چې څوک راته هم وایي زما لاس کې تسبیح وګوري نو زه ورته پیر ښکاره شم نو ما ورته ویلي چې بچیا بس یو ځل الله وایي بیا مولانا روم د دې تصدیق وکړي چې رابعه بصري یو ښځه وه هغه به 24 घंटे لګیا وه الله 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 بل کار یې نه یو شپه پې حال راغی چې حال کې راغی نو الله ته فریاد وکړه یا الله زما زړه وچاودو په الله الله ویلو او تا یو ورځ یې منلې چې زه دا یم نو مولانا روم وایي چې آواز ورته وشو چې گفت اللہ ہے تو لبیک ماس گفت اللہ ہے تو لبیک ماس وینیازو شورو دردت پیک ماس دستا اللہ ویل زما لبیک دے کنا چې ته یو ځل الله ویل زه درته لس ځله لبیک یم مولانا روم جي نن نظر کاله مخکې تېر شوی دی هغه چې کوم معجزات د پیغمبر علیه السلام او د اولیاو بیان کړي دي مثال یې نشته دنیا کې ما په یو نیم کال کې دا کتاب ویلی دلته چا ملا له ورتلو نه ملیان هم اوس ټول دغه شو پټېدار شو نو 14 میله لرې وه مولانا صاحب 115 کاله عمر یې نو ما جبه مصنوي نه ده ویلې نور فنون خو ما ټول ختم کړي دي ویلې بچیا ته به کوم ځای نه راځې ما زه به پېښور نه ویله خو 14 میله مزل دی ما زما وزر شته خو ته راته غاړه کېږه ویل ماسپښین مونځ ته رارسوه مازدیګره پورې به سبق وایم بس دلته مې 11 بجو پورې درس وکړو بیا به په سایکل سور شوم 1 بجه به هلته ورسېدم مونځ به مې هغه سره وکړو سبق روټۍ به مې ورسره وخوړه او سبق به مې شروع کړو 1 نیم کال مې دا کار کړ تا کوم دی اکبرپوره ده اکبرپوره سره جبه کړی او قلوزه ماته ده سزا بزا ته ورکړه ځان ها نور په ما پرې خالي نو هغه په آخري ورځ دې ما ته یو خبره وکړه چې بچیا د مولانا روم یو کرامت بعد الموت درته خبره کوم چې هغه یو شعر ویلی دی خو په مثنوي کې نشته دا مثنوي د یو سني په لاس کې وه او یو شیعه پې پېښ شو نو شیعه ورته ویلی چې ای چیست نو ده ورته ویلی چې ای مثنوي است وی مثنوي نیست ای مشنوي است د دې اورېدل نه دي پکار نو هغه ورته تو خو یک درګي دي او چې داسې کولو کړی دی په سر ورته دا شعر راغلی دی دا کرامت بعد الموت چې شعر راغلی دی چې ایسا که ملعون تو عو میں کنی ایسا که ملعون تو عو میں کنی مثنوی ما تو مشنو میں کنی سپیا ملعونه ته زما مثنوي کوي چې د دې اورېدل نه دي پکار دا وی کرامت بعد الموت دی او کتاب کې دا شعر نشته
بدد په دې مخ لګلاس راکاږي چې مسله خدای کوم دې شي چې خدای دا ټول مشکلات راځي Abdülkayyum bin Oğlu. Abdülkayyum bin Oğlu. Nice